دا هغه د مصر دروازې ښکاره شوې. هلته به یهود او عیسایان ټول په انتظار چې د مسلمانانو بادشاه را روان دی او عمر را روان دی. عمر هغه عمر چې د هغه دومره روب و چې کله کافرو به خپل بچي رول که نه نو د عمر نوم به یې ورته اخیستو. خپل بچي به چې نه وده کېدل او یرول به یې ورته ویده شه ګورې عمر راځي. دومره خو د هغه روب و. موږ مصر ته روان یو. یهود ښځې او نارینه ټول په انتظار دي ستا تماشه به کوي. نو غلام به په اوغه ناست او تا به موار نیولی و چې دغه خلیفه دی. صحابه ټول راټول شو. عمر رضی الله عنه داسې مه کوه. خیر دی که ته وایې چې دا غلام به هم په اوغ ځي نو موږ به بل تن پیاده لاړ شو دی موږ په خپل اوغ د ځان سره کښېنه. خو ته په اوغ کښېنه ته د اوغ نه ښکته مه ځه. عمر رضی الله عنه وفرمایل وی انصاف دا دی چې زما ملګری دی نو دی به زما په اوغ ځي. زما ملګری دی نو دی به زما په اوغ ځي او زما د پیدل نمبر دی او د اوغ د سورېدو نمبر دی. غلام ته یې وروخېږه. غلام اوښ ته وروختو. عمر رضی الله تعالی عنه د اوښ موار نیولی دی. هلته یهود او عیسایان نارینه او ښځې ټول په انتظار دي چې د مسلمانانو بادشاه را روان دی. او مولان د عیسایانو او یهودیانو چې کوم دي کتابونه یې راغستي دي چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام دویم خلیفه دی. ځکه چې د هغې په کتابونو کې څنګه د نبي علیه الصلاة والسلام صفات ذکر وو داسې د هغه د خلفاو صفات هم ذکر وو. هغوی کتابونه راغستي دي چې د نبي علیه السلام دویم خلیفه را روان دی. آیا چې په ده کې علامې شته دی او که نشته دی؟ کتابونه یې راغستي ټول په انتظار دي. عمر رضی الله تعالی د قافلې سره روان دی. خپل غلام یې په اوښ کېنولی دی او د اوښ موار یې نیولی دی او د مصر په ښار ورننوتل. چې د مصر په ښار ورننوتل علما خپل خلکو ته وایي د یهودو چې کوم علما دي د عیسایانو چې کوم علما و خپلو خلکو ته یې وي دا دروغ دي. دغه پیغمبر هم دروغ و. ځکه چې د هغې پیغمبر د دویم خلیفه چې مونږ کوم صفات بیان کړي هغه په ده کې نشته دی. دا کوم چې په اوښ ناست دی بس په اوښ غلام ناست و. هغه صفات په ده کې نشته دی کوم چې په دې اوښ ناست دی. د هغه د دویم خلیفه چې کوم صفات دي. د مسلمانانو یې تپوس کوي تاسو دروغجن یئ ستاسو خلیفه کم یو دی؟ مسلمانانو ورته وویل وی زمونږ خلیفه هغه یو دی چې کم یو په دې اوښ دا موار نیولی دی او په دې اوښ چې ناست دی دا د ده غلام دی. دا د ده غلام دی. هغوی چې دا خبره واورېده او عمر رضی الله تعالی عنه ته یې وکتل او هغه صفات ټول په هغوی کې موجود وو. نیم په نیمه یهود او عیسایان په دغې موقع مسلمانان شو. صرف د عمر رضی الله تعالی عنه د انصاف او د اخلاقو د وجې. مونږ مسلمانانو له دا کتل پکار دي. د نبی علیه السلام اخلاق مطالعه کول پکار دي. مونږ مسلمان کو هغه اخلاق شروع کړو کوم چې د صحابه او د نبی علیه السلام وو. دا نیم په نیمه کافر به نن مسلمان شي. خو نن د مسلمان اخلاق ته چې کافر ګوري نو هغه د مسلمان نه د اسلام نه نفرت پیدا کیږي. دا مسلمان دی. غلا مونږ کو، ډاکه مونږ کو، زنا مونږ کو، رشوت مونږ اخلو. کم ګناه دی چې هغه په مونږ کې موجود نه دی. په کومه خبره باندې به کافر زه مطمئن کوم چې زما دین حق